اکثر دا مشران ناس وي هغه پلاني مونږ سره داسې وکړو او بیا ورسره مونږ داسې وکړو مونږ چې کله واړه وو نو دوی را سره داسې کولو هغه تره را سره داسې کولو کاکا را سره داسې کولو په معاشره کې زمونږ مشران او زمونږ مور پلار زمونږ په دې زړونو کې نفرتونه کله کله کوي او دغه ماشوم چې کله چې بیا کاکا په مخه ورشي نو کاکا یې بد شي او کله چې ولا ماما په مخه ورشي نو ماما یې بد شي دا ولې بد شي اقا تخم د پزړه کې پروت وي د نفرت او بیا د کاکا او د ماما نه نفرت کول شروع کی د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو د پاره خو بزان له پیغمبر نه راځي زما د ډاکټر صاحب نه سوال دی چې په معاشره کې حسدونه او نفرتونه ولې ورځ تر ورځه سیوا کیږي عباسین صاحب وی نفرتونه د حالاتو پیداوار دی بے د مینې نه نور سدي په انسان کې زما خوږه بچي هر یو میوه د یو تخم نه پیدا کیږي څنګه چې دا اونې بوټي مونږ ګورو کنه نو دا د تخم نه پیدا شوی دی نو دغه شانته د محبت او د نفرت تخمونه هم شته دي چې هغه زمونږ په زړونو کې باقاعده کرل کیږي او د هغې نه د حسد او نفرت پیدا کیږي استاد په ذهن کې ودا سوال راځي چې زموږ په زړونو کې د حسد او نفرت څوک کوي او څنګه کوي زما خوږه بچي دا مالی نه دی دا د دې اونو بوټو د مور پلار نه تخم راواخلي او وی کوي نو د هغې نه دا واړه واړه بوټي وشي او بیا هغه میوې کوي نو هم دغه شانته په معاشره کې زمونږ مشران او زمونږ مور پلار زمونږ په دې زړونو کې نفرتونه کله کله کوي استاد په ذهن کې برادي چې زمونږ مور پلار زمونږ په ذهن او په زړه کې نفرت څنګه کوي هغه داسې کوي کله چې مشران یا مور پلار په کور کې د خپل خپلوانو غیبت کوي او د خپل خپلوانو پسې بد ردوي او ماشومان ناس وي نو دا اصل کې د دې ماشومانو په زړه کې د نفرتونو تخم کوي او دغه ماشومان بیا هغه خپل خپلوانو نفرت کوي لکه تاسو به کتلی وي اکثر دا مشران ناس وي هغه پلاني مونږ سره داسې وکړو او بیا ورسره مونږ داسې وکړو مونږ چې کله واړه وو نو دوی را سره داسې کولو هغه تره را سره داسې کولو کاکا را سره داسې کولو نو دغه اصل کې د ماشوم په زړه کې د نفرت او د حسد تخم کوي او دغه ماشوم چې کله چې بیا کاکا په مخه ورشي نو کاکا یې بد شي او کله چې ولا ماما په مخه ورشي نو ماما یې بد شي دا ولې بد شي اقا تخم د پزړه کې پروت وي د نفرت او بیا د کاکا او د ماما نه نفرت کول شروع کی اوس دا نفرتونه به څنګه ختميږي د دې حل دادي لومبه خو به دا کار کول پکاري چې د خپل زړه نه به وړي وړي خبرې استل پکاري اکثر زمون په زړه کې وړي وړي خبرې د خپل رشتہ دار یار دوست باره کې پرتی وي نو هغه به د زړه نه اوکاګو نو ال به زمونږه د محبت خبرې زړه ته کوزيږي نو ځکه خو عباسین صاحب وایي چې پښتون به څنګه د یو بل تندې په مینا خپل کړي زړونو کې یو بل ته وړي وړي خبرې ساتي چې د پښتو پتار تړلې می وزر ساتي ما خپل رواج د خپل مینې نه ډیر لري ساتي دویم د نفرتونو ختمولو طریقه دا ده چې مشرانو لپاره دي چې د خپل خپلوانو صفت د خپل کشرانو تړوان دي کوي او د خپل خپلوانو غیبت د خپل کشرانو تړوان دي نه کوي نو چې صفت یې کوي نو د حقیقت قدر با د کشرانو په ځل کې پیدا کیږي او نفرت به ختميږي دریمه طریقه دا را کو د مشرانو د یو بل نسګیله وی نو یو بل د ځان لا په خو الفاظ سره د موقع محل مطابق ګیله وکړي کشران دې نه خبروي نو دې سره به ان شاء الله العظیم زمونږ په معاشره کې وخت په وخت حسد او نفرت کمیږي او مینا او محبت به سیوا کیږي ډاکټر صاحب ډیر مننه خوشاله اوسئ زمونږ د جواب درا کولو لوی سړی چې بچي بریالي اوسئ السلام علیکم د سواد پوهنتون د سټوډنټانو لپاره یو زیری دی او هغه دا دی کوچره پرس که تاسو ما سره پټاک شوز کې حصہ اغستل غواړئ نو هم نن خپل رجسټریشن فارم فل کې او په واتس اپ باندې هم رابطه وکړئ د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو د پاره خو بزان له پیغمبر نه راځي